زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د ډیره وخته چې را شروع سوی و، امید سته چې مختصر ترجمه په ارتباط باندې دا آیات مبارک اختتام ته ورسیږي. اول حکم الله تعالی د خپل ځان په باب له ذکر کاوه. الله رب العزت فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د واعبدو لفظ دا امر دی، ماخوذ دی د عبادت نه. الله تعالی وایي تاسو عبادت وکئ د الله، د الله تبارک وتعالی نمونه چې په قرآن شریف کې ذکر دي نه نوي ذکر شوي دي. په دې نه نوي نمو کې الله تعالی د دې یو نوم تخصیص کوي، واعبدوا الله. د الله پاک عبادت وکړي، د الله تعالی بندگی وکړي. دا یو داسې مبارک نوم دی، تر اوسه خو په دنیا کې به خود خلق تیر سوي، بوتان به تیر سوي، لات و منات و عزا به تیر سوي وي، خو هیچا در اوسه دا جرأت نه دی کړی چې د الله دا لفظ دا پر ځان کښېږدي، یا یې پر بچي، یا پر ډبره، یا پر ونه، یا پر درخته. هیچا تر اوسه نه دی. دا لفظ چا ساتلی دی؟ د دې څه چې پر چای بل چای سړی نسی ایښو سوی، نیسی ایښولی، دا الله پاک ساتلی دی. تاسو قرآن شریف وګورئ، په سورة نازعات کې الله پاک ذکر کی فرعون د وخت دی دا دعوه وکړه وانا ربکم الاعلی، زه ستاسو هغه لوی رب یم. خو د الله نوم یې پر ځان نه رېږي. د دې لفظ حفاظت چا کړی دی؟ الله پاک کړی دی. زموږ و ستاسو د تمام امت مسلمه حفاظت چې کوي څوک یې کوي؟ الله پاک یې کوي. د هیچ چا څه خوف وهم ډار مه کوئ. پیدا کړي چایو الله، پناه کوي مې څوک؟ الله. الله زموږ رب دی، بل رب ستانه. یوازې هم دی رب ته سر ټیټوو، بل چا ته سر نه ټیټوو، نه ټیټوو، نه ټیټوو. عقیده و ایمان د زړه د کومې خبره همدغه چې سر یوازې چا ته ټیټوو؟ الله رب العزت ته کنه. ځکه الله موږ ته وایي د بل چا عبادت مه کوئ، یوازې زما وکئ. واعبدوا الله، د الله عبادت وکئ. ولا تشرکوا به شیئا، د الله سره تاسو هیڅ شی مه شریکوئ. نسته دی شی سته نه چې د الله سره دې شریک شي. لیس کمثله شی، د الله په مثل هیڅ شی نسته، نه کیدای شي داسې شی سته نه چې د الله سره دې شریک شي. رحمت کون و مکان، سردار دو عالم، محسن جهان، محبوب الله محبوبنا، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمائی یخرج عنوق من النار، راو بوزی یو غاړه د جهنم نه، د اور نه، مثل شکل به د حیوان د غاړې په شکل اوښ مو لیدلی دی غاړه،
مې لیدلې ده، غویی مې لیدلی دي، غاړه مې لیدلې. دا بیا د اور غاړه ده. یخرج عنوق من النار، رسول الله فرمایي د جهنم د اور نه به یوه غاړه راوځي، یې به اور په شکل به د غاړې راوباسي. څه کوي دا غاړه؟ څوک کوي؟ په څوک یې په کار دی دا چې راوځي د حشرګاه میدان ته د جهنم د اوره جوړه سوې غاړه ده. رسول الله فرمایي دغه غاړه به له عینان تبصران، د دې دپاره به دوې سترګې وي، لیدل به پکوي. دوه غوږونه به وي لري، اورېدل به پکوي. دا بیا د الله ذات دی چې د اوره غوږ جوړوي. دا د الله ذات دی چې د اوره غاړه جوړوي. دا د الله ذات دی چې په اور کې سترګې لګوي. بیا لیدل کوي. اور خو دلته ته سترګې ور واچوي، سوځي که نه سوځي؟ هغه د وخت بې فکره کس د هغې زمانې چې قرآن شریف نازلېدی، د وخت بې فکره بې سوچه هیڅ عقل ذرم پکې نه. کله چې دا آیات مبارک نازل سو چې په جهنم کې یوه درخته د نوم یې زقوم دی، ده به خندل. ول د زقوم درخته به نو څنګه په اور کې شنه سي؟ اور خو درختې سوځي. دی دونه ناپوه نه پوهېدی چې هلته په دې دنیا کې سړی پر درختو اوبه لګوي بیا غټېږي، په هغه دنیا کې بیا پر درختو چې اور لګوي غټېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه ذات چې په دې دنیا کې سړی پر دوو پښو بیایي، هغه د دې سر پر کلګي باندې هم په هغه دنیا کې خلک بیوایي. دا لاسونه دي، دا لاسونه ستاسو مخکې اوس خبرې کوی شي. زموږ ایمان دی، عقیده مې دا ده چې دا به هلته خبرې کوي. الله پاک وایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. پښې به هم خبرې کوي، لاسونه به هم. نو هغه ذات چې په پښو لاسو خبرې کولی شي، هغه ذات د اور غاړه جوړولی شي، هغه ذات په اور کې سترګې لګولی شي، بیا په لیدل فکوی شي، هغه ذات په اور کې غوږونه لګوی شي، بیا اورېدل فکوی شي، هغه ذات بیا په اور په غاړه کې ژبه خوله پیدا کوی شي، خبرې به کوي. رسول الله د اوره څه د اور یوه غاړه راوځي. دا د قیامت ورځ ده، د حشرګاه میدان دی، دا راځي. رسول الله فرمایي او هغه سترګې لري، لیدل کوي، هغه غوږونه لري، اورېدل کوي، هغه ژبه لري، خبرې کوي. څوک دې په کار دی د دوژخه راوتلې غاړې؟ څوک دې په کار دی؟ رسول الله فرمایي دغه غاړه د جهنم د اور نه چې راوتلې ده، د اوره جوړه ده. درې ډلې په کار دي. اول کل جبار عنید، هر هغه څوک چې متکبر وي، سرکش وي، حسدګر وي، سرکش وي، کینګر وي، متکبر وي. تکبر چی دی؟ تکبر اسانه دی، اسانه پیژندلی. تکبر ویل کیږي دې ته چې غمت الحق بطر الناس، خلق در ځان کښته بلل او حق نه منل. خلق در ځان کښته بولي، ځان پر خلقو لوړ بولي. دا تکبر دی.
او حق نه مني، حق ښه به پوهېږي چې دا حق دی. اوس نو وچه تربورګلوي یې په مخه اخیستې ده، وچ ناحق یې پر مخه اخیستی دی که نه. درخت د زقوم په اور کې ذکر سوه، الله پاک ذکر کړ چې په جهنم کې به درخت یې دوزخیان دې خوري، زقوم یې نوم دی. ابو جهل ولواوه اوس د زقوم درخت چې زموږ اوښان په دنیا کې وخوري چاغ سي، موږ چې هلته خورو چاغ بس. الله پاک وایي لا یسمن ولا یغني من جوع. چاغول نه کوي، دفع کول د چا نه کوي، د لوږې نه کوي. هغه ذات دی الله پاک، دا واحد لا شریک ذات دی. بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې غاړې یوه ډله خو تکبر کوونکي، حسد کوونکي، سرکشي کوونکي خلک یې پکار دي. دویمه ډله یې څوک پکار دي؟ یدعو مع الله الها آخر، چې د الله سره بل شریک نشي. دویمه ډله دا ده چې د الله سره شریک نشي. الله پاک هغه پاک ذات دی، دا پر اسمان اوریاز د څوک یې ورکوی شي د الله څه سیوا نه. دا چې هوا چلیږي یو څوک یې دروی شي د الله څه سیوا نه. دا لمر چې راخیږي یو څوک په مخ کې ورته درېدی شي چې نن مه راخیږي نه. دا توره شپه چې راځي یو څوک یې نن یو ګانټه قدر وروسته کوی شي چې نن وروسته راوخیږي. دا خو ډېر خلک سته په دنیا کې اټمي طاقتونه دي، نن دې د لمر سره یو ډغر ووهي چې نن ته مه راخیږه، موږ اټم در باندې مستعملوو. پر مستعملوئ نو بیا خو دا خلک کمزوري دي. الله پاک هغه ذات دی چې شریک نه لري. الله رب العزت ورځ شپه راولي، رڼا تاریکه راولي، باد اوریځ راولي، غنا فقر راولي، ذلت عزت راولي، باچهي ورکوي، باچهي ځینې اخلي. دا څوک دی؟ الله دی. الله زموږ رب دی، زموږ رب دی. در دې رب زموږ ټول هر څه قربان دی. زموږ غریبانانو بدونه بختی چې د الله تعالی تر نامه قربان شي. الله دې در دې الله در نامه موږ فدا قربان ذره ذره پارچه پر دې مبارک نامه باندې. دا به زموږ د ټول خاندان سرلوړی که الله موږ د الله در لفظ قرباني کو، که نه د الله در دین یې قرباني کو. دا به زموږ د ټول خاندان سرلوړی که هغه نازنین سترګې د رسول الله الله په موږ غریبانانو باندې هم ولیدي. درېیمه ډله پیغمبر علیه السلام وایي د دې غاړې چې په کار دي المصورون، هغه کسان دي چې د ذی روح تصویر اخلي. تصویرونه ایستونکي خلک، دا د هر چا په لاس کې ناروا دی. یوازې نه که د ملا دی، که د طالب دی، که د مجاهد دی، که د بل دی، که د بل دی، د هر چا په لاس کې تصویر حرام ناروا دی. ځان ساتل پکار دي. دا بیله خبره ده چې زموږ په ژبه باندې نور خلک نه پوهېږي چې مه کوه دا تصویر مه اخله، مه کوه دا تصویر مه اخله. دنیا دې په ژبه نه پوهېږي. په ډېر ادب باندې یو ساده سړی، ما غوندې ساده و، بزګر و، یوې یې کوله نو دوه غوایي ورسره وه. پخوا دا یوې په غویو کېده. هغه غریب چې غوایي الکه هغه مځکه به سره سمول، نو غوایي چې پر لار باندې ولاړه د کور خواته سم دی، د هاخوا انګریز په مخه ورغله. اوس هغه انګریزي وایي دا پښتو وایي، نو څنګه به ځان سره پوکي غریبانان.
ورته دلته مې یوې کول غوایي مې دلته در ایله که پر دا لار تا ته په مخه درله هغه انګریز ورته وایي وټ دی بیا ورته وایي دوه غوایي وه در ایله مې که په مخه نه درله هغه بیا ورته وایي وټ سر نه سره خلاصېږي. دریم وار د هغه پښتانه ته خو خشم غریب ته ورغلی ول هو خو په ټکي نه پوهېږي یو کوچنی و بل غټ هغه بیا ورته وایي وټ. اوس موږ چې تصویرو والا ته نفس وکاږو چې مه باسه دا تصویر مه باسه دا تصویر لعنت الله علی المصورین دی راته وایي وټ نه پوهېږي زموږ په خبره چې نه پوهېږي بیا څه کوي. بهرحال څو ډلې په کار وې تاسو د حدیث الفاظ واورېده درې د شرګاه پر میدان زما غریب د خولې نه مې واورېدې د رسول الله د ژبې الفاظ و دا شرګاه پر میدان بیا په خپلو سترګو دا غاړه ووینئ چې راووځي دا درې ډلې بیا په کار وې. الله دې موږ په دې درې ډلو کې نه راوړي. الله تبارک و تعالی فرمایي وبالوالدین احسانا مور و پلار سره ښه کوئ د مور و پلار سره ښه وکړئ چې څومره دې په زین کې ښه درځي نه دي خبر غریبانان د مور و د پلار د حق چې څومره ته وایې چې زه ښه کوم ښه کوم ښه کوم هغه هم لږ دي ډېر ښه وکړئ د مور و پلار سره د الله تعالی په دین کې ښه ورسره وکړئ د الله تعالی د دین برخلاف د مور و د پلارو د هیچا خبر مه منئ. وبذي القربى الله تعالی وایي د قریبانو سره ښه وکړئ. افسوس دا دی چې موږ خپل و پردی در پایه نه سره وپېژندو. څوک زموږ قریب دی څوک مې دشمن دی. دشمن او قریب سره وپېژنئ چې دا مې دشمن دی دا مې دوست دی. دشمن دې ښه ځای ته نه بیایي په ژوند دې دشمن نه په دې دنیا کې ښه ځای ته ورولي نه په آخرت کې. دوست دې په دې دنیا کې نه خواروي آخرت کې خو بیخي هلته بیا د دوست نیت هم یو څه غټ شي په آخرت کې. والیتاما الله تعالی وایي د یتیمانو سره ښه وکړئ. زموږ زمانه د یتیمانو نه ډکه. والمساکین الله تعالی وایي د مسکینانو سره ښه وکړئ. د دې څه وروسته حکم الله تعالی ذکر کوي والجار ذی القربى د امسایګانو سره چې خاوندان د قرابت دي د دې سره ښه وکړئ. مخکې مې تحقیق کړی دی یو هاسې قریب چې هم دی امسایه دی هم قریب دی هم مسلمان دی. درې حقه در باندې لري. یو حق د مسلمانی دی دویم حق د قرابت دی دریم حق د امسایه توب دی. زموږ خلک امسایه نه پیژني. الله پاک دې دا ستړي ورکړي. ستا د کور و مخ ته د ده دکان دی ټوله شپه باندې خندا ده ورسروز لګیږي. دا نه وایي چې دا امسایه به یا د خوبه وتلی یا به نور تکلیف یا به مریض وي. هیڅ سوچ نسته. یا نور داسې حالات یې شروع کړي وي د امسایه سره چې هغه بالکل د برداشت نه وي. د همسایه چې مسلمان وي او قریب وي او بیا ستا سره هغه همسایه هم وي درې حق دې ګوري. دویم همسایه الله ذکر کوي والجار الجنوب هاسې همسایه چې همسایه دی
او مسلمان دی دوه حق دی، یو د همسایتوب دی، دویم د مسلمانی حق دی کنه. وصاحب بالجنب، دریم همسایه الله ذکر کوي ستا د بغل، ستا د میز همسایه چې ستا سره په سبق کې شریک دی، ستا سره په موټر کې په سیټ کې شریک دی، په سفر کې همسایه، ستا سره په بستره کې. الله اکبر. د خپلې بیبي خیال وساته. زموږ د زمانې داسې خلک دي څه به سړی وایي د خپلې بیبي حق. پیغمبر علیه السلام د حضرت عایشې دومره حق خیال ساتي. حضرت عایشه وایي چې زه به بیده ومه، نبی علیه السلام به د بسترې سواتي دروازه به دومره په آرام خلاصول، کړپ به نه پکاوي چې زه راویښه نه سم. زموږ د زمانې خلک د هلته سګرېټ درته ولګوي، نسوار درته وکړي، هیڅ سوچ نه وهي چې پر دې دا دود ور ولاړېږي یا دا ایریږي. خاوند د بیبي خیال نه ساتي چې دا اوس بیبي خو نسوار نه کوي، دا زما د نسوارو څومره بد بوی ځي. لږ کتل پکار دی په خپل ګریوان کې د خدای نصابدارو. هغه کول د نسوارو خو بیله خبره ده، دا د همسایتوب خیال خو لږ وساته. وصاحب بالجنب الله پاک ذکر کړی ده. دا خبر د هغه لوی رب ذکر کړی ده، الله پاک چې زموږ رب دی، بل رب سته نه. د دې خیال ساتل پکار دی کنه. وابن السبیل الله تعالی وایي د مسافرو خیال وساتئ، د مسافرو سره احسان وکړئ. وما ملکت ایمانکم، الله تعالی وایي هغه چې مالکان دي ستاسو راسته لاسونه، ستاسو مزدوران دي، ستاسو خادمان دي، ستاسو مریان دي، ستاسو منجان، د دې ډیر خیال وساتئ، احسان ورسره وکړئ کنه. ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ به داسې خوراک خوړی، مریی به م ورسره ناست و، هغه خوراک به یې وخوړ، داسې کالي به یې اغوسته چې مریی ته به هم د هغې کپړې نه کالي ورکول. دا صحابه او میدان یې ځکه ګټلی و، ځکه په دنیا کې د جنت زیری ورکول کېدل. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي 4 خویونه د نیکبختي علامات. 4 خویونه که په چا کې وه د الله حمد یې ووایي دا سړی نیکبخته دی. که په کومه زنانه کې 4 خویونه وه دا نیکبخته ده، دا دې د الله پاک حمد ووایي. اول شی چې رسول الله یاد کړی دی المرأة الصالحه، د کم چا ښځه چې نیکه وي، لمنځګزاره وي، روژه نیونکې وي، عبادت کوونکې، ذکر کوونکې وي، نیکه بیبي وي. پیغمبر علیه السلام د نیکې بیبي په باب له یو څو الفاظ ذکر کوي چې صالح بیبي کومه ده. نیکه بیبي رسول الله وایي هغه ده چې ورته وګورې خوشحاله سي، په کتلو یې خوشحاله کېږي، کړي کې دماغ والا نه وي، زړه دې خوشحاله کړي. دویم دا چې کله امر ورته وکړې اطاعت دې کوي، فرمانبرداري دې کوي، ستا په قول کوي، دا نیکه بیبي ده. دریم خو رسول الله د نیکې بیبي دا ذکر کړی دی چې ته د کوره څه ووځې، بیا ستا د کور د مال ستا د اولاد ښه حفاظت کوي. دا نیکه بیبي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. دا اول خوی دی کچا ته الله پاک نیکه بیبي ورکه، دا د نیکبختي علامت. که بیا یو ښځې ته الله نیک خاوند ورکوي، دا ښځه بیا نیکبخته ده. دویم شی پیغمبر علیه السلام المسکن الواسع ذکر کړی، پراخ سرای، ښه غټ سرای چې الله پاک چاته ورکړی وي، کور یې ورکړی وي،
دا د نیکبختي علامت. دریم الجار الصالح، نیک همسایه. ستاسو مخکې ستاسو شاته لمانځه ته روان، سهار کې هم روانې، ماښام کې هم روانې، ماخستن کې هم روان، چې در سره پر بغل سي سلام درته ووایي، چې در سره پر بغل سي د سلام نه بعد درته مسکی سي، ستړی مسې درته وکړي که نه. دا نیک همسایه دی که نه، اخلاقمن همسایه، ښه همسایه، دینداره همسایه. څلرم شی د نیکبختي علامه المرکب الهني، داسې سپرلی چې الله پاک چاته ورکړې وي، ډېره خوندوره، ښه موټر الله درکړي، ښه آس الله درکړي، ښه اوښ الله پاک درلره درکړي. دا څلور خویونه د نیکبختي دي. رسول الله فرمایي هغه کلی ډېر ښه کلی دی چې ښه همسایهګانې وي که نه، هغه کلی ډېر ښه کلی دی چې ښه سرایونه یې وي، خوندور غټ. دا بنګلې نه ښیمه، د خټو سرای دی وي، خو پر سړي باندې چې برابر سرای وي که نه. داسې سپرلی دا ښه دی چې هغه د همسایه خیال پکې وساتلی سي. موټر لري، همسایهګانې وختي لا خبر کړي، که مریضي وه یا یو ضرورت و غږ کوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و یو څه خونې وروسته پیدا کېږي، د شیطانانو کپسونه به وي. دا پردې چې سړی خونې پخې جوړې کړي، بیا پردې کې وځړي، دا به اوس پیدا سوي دي. یو هغه سپرلی، بدې سپرلی دي چې سړی وستړي کس ته همسایه ته په شا نه ورځي. وسا سړی پر خپله سپرلی ګرځي، د همسایه هېڅ خیال نه پکې ساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څلور خویونه دا د بدبختي خویونه دي، دا د شقاوت خویونه دي. دا په نر کې راله که په ښځه کې، دغه بدبخته دی دا سړی. اول المرأة السودة، بده ښځه ده. که د چا کور والا بد اخلاقه وه، بد روشته وه، بد زشته وه، بد خویه وه، پوه سه په دې باندې، دا د بدبختي علامه ده که نه. ته نه یې سم چې الله در باندې داسې څوک مقرره. ځان کې لږ سوچ وهل پکار دی. الله پاک دې وکړي چې موږ ځان ته متوجه سو. موږ ځان ته نه یو متوجه، په موږ کې به ډېر عیبونه وي، خو خپل عیب نه وي، نو د بل وجې ته مې سترګې وچې نیولې که نه. بد د ښځه، یو بده ښځه الله پر ښه سړي مقرر کوي د امتحان په خاطر باندې. هغه نه ښیي پیغمبر علیه السلام. هاسې بده ښځه بد اخلاقه چې هغه سړی هم ورسره بد اخلاق وي. دویم تنګ سرای، دا د بد اخلاقي، دا د بدخویي د څلورو خویونو څخه یو بدخوی دا دی چې الله سړي ته تنګ سرای ورکړي. دریم بدخوی دا دی چې بد همسایه الله پاک سړي ته ورکړي. دا د دریم بدخوی دی د شقاوت د خویونو. او څلرم بدخوی دا چې سړي ته الله پاک بد مرکب، بد سپرلی ورکړي. هر ګړی په اوګای، په لغتو دی وهي، په دغه باندې غورځي دی، پر لارې به روان یې، سخت کار به یې، موټر ښه موټر در سره یې پنچر شي، وایي ټول کارونه به دې یو در مقصده پورې نه رسي. دا د بدبختۍ علامې دي دا څلور. حضرت رسول الله فرمایي. به هر حال ورستنی جمله د آیات مبارک هم دا ده، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله رب العزت هغه څوک نه خوښوي چې متکبر فخر کوون. تکبر د الله نه دی خوښ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د چا په زړه کې چې یوه ذره ایمان وي،
ابدي الله دوزخ ته نه داخل. رسول الله فرمایي د چا په زړه کې چې یوه ذره د کبر موجوده وي، یوه ذره، الله پاک یې جنت ته نه داخل، جنت ته یې الله پاک نه داخل. تکبر، فخر، غرور دا دومره بد شی دی. یو دی چې یو سړی ښه صفا کالي اغوندي، ښه چوټې په پښو کوي، ښه لباس، ښه موټر کې سپریږي، دا تکبر نه دی. ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی، ښایسته خوښوي. دا خیرن پیرن ګرځېدل دم د الله نه دي خوښ. ګورئ یاد ساتئ. بعضې خلک داسې په مبلینو ځانونه لړلي د پیسو ګټلو دپاره. الله رب العزت دې موږ تاسو وساتي. داسې ځان درته خوارپړکو لیونی جوړ کړی وي سړی چې وایي دا به نو څومره غریب وي، خو نه لیونی وي نه غریب وي، د شمړو ګټلو دپاره. هاي دنیا څومره خلک دې خطا ایستل، سم ګرځي، ښایسته ښایسته ځانونه جوړوي. ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی، ښایسته یې خوښ. تکبر دا دی چې سړی حق نه مني، خلک در ځان کښته بولي. فخر غرور د الله نه دی خوښ. حضرت جابر بن سمورة رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي، په 14 کال د هجرت باندې تاجدار الانبیاء د دنیا سکللی دی. خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دنیا سکللی دی. 14 کال د رسول الله د هجرت دی. الله رب العزت عراق د مجاهدینو پر لاس فتح کړي. د دې قهرمان فتح فاتح حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی. صحیح البخاری کې دا روایت راځي. حضرت جابر بن سمورة رضی الله تعالی عنہ فرمایي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې 14 کال د هجرت دی. الله پاک دا لوی ملک د مسلمانانو په لاس فتح کوي. خوشحالي جوړه سوه، عراق فتح سو. د مجاهدینو سردار مشر حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دی. هغه غازی دی چې رسول الله ورته وایي ارمی یا سعدو فداک ابي و امي، وشتل کوه ای سعد زما مور و پلار دی درتا قربان. چې رسول الله در یو چا مور و پلار قرباني کوي د دې به بیا کم حال وي که نه؟ احتیاط ورسره کول پکار دي که نه؟ تاسو ووایاست په جنت بقی کې یې مزار دی د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه قبر. الله پاک دې موږ و تاسو د ده په زیارت باندې بار بار مشرف کړي. یوازې زیارت نه، الله دې مې د ده سره لاس په لاس د حشرګاه میدان ته راولي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې عراق فتح کوي، امیر المؤمنین خبر سو. په مدینه منوره کې حال ورته راواستوي، وای بس هم والی گورنر د عراق ته، دا اتل مجاهد یې والی جوړ کړي. د عراق فاتح دی، دا یې والی جوړ کړي. د 1423 پورې د 23 سنې پورې ټول د عراق خلک خوشحاله، صفت وستاینه به کول، ول عجیب ښه والی دی، عجیب ښه سړی دی، عجیب ښه سړی دی. خو په 21 کال د هجرت باندې په عراق کې یو څه اوازه ولاړه سوه چې نور موږ د دغه والي څه یو څه ستړي یو. اوازه ولاړه سوه. دا اوازې خو نو هم کله کله ولاړېږي، ته یې هم په خبر یاست. چا ویل؟ دی ویل. چا ویل؟ دی ویل. دا دی خو نو ما در اوسه نه دي لیدلي، ته یې که لیدلي یې نو.
داسې غلطې افواهې، داسې غلطې اوازې خورېږي. ګورئ د پیغمبر علیه السلام د مبارکې خولې وینا ده: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. دومره درواغ د سړي د جهنم د بیولو دپاره بس دي چې وایې اوري بیا یې ژر بل ته وایي. یار دا خبره چې واورئ دا په خوله کې ښه سره اړوئ، شخوند پر وهئ چې د غی دا عقل یې مني کې نه مني. مې نقل کوئ ژر، د غی اوازې مه اچوئ، دا نه دي ښې. شریعت د دې څه منع کړې ده. ګوره رسول الله وایي دا درواغ د جهنم بیولو دپاره بس دي. اوازه ولاړه سوه، در حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پورې ورسېده. امیر المؤمنین خو تاسو ته در معلوم و چې عدالت یې په اسمانو کې ملایکو هم منلی و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی د پتن حکم صادر کړي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راوغوښتي الله مدینې منورې ته راځه راځه راځه. د پتن یې بله ټاکنه وکړه. حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه یې مقرر کړي دننه ایسته به په عراق کې لمونځ ته ورکوي مسلمانانو ته. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ورسره واستاوي، وایي ورځه پر بیت المال باندې بیا ته امیر یې. حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه ور واستاوي، وایي د مځکې پر مساحت باندې بیا ته زراعت دپاره ته مشر رئیس یې ځه. 3 صحابه یې واستول. حضرت عمار بن یاسر زموږ استاسو د سر ګل. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د دې ټول امت مسلمه فقih. حضرت عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه د دې امت متواضع. هسې صحابه یې راواستول عراق ته. خو یو کار یې وکړي، خبره نه کوي سپینول، ما درته ویل پکار وي سوچ وهل پکار. خلک یې ورسره راواستول، وایي مسجد په مسجد به په عراق کې ګرځي، په کوپه کې به ګرځي، څه عیب دی په دې کې. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورته وایي امیر المؤمنین په ما کې بل عیب نسته، خلک مه استوه. یو عیب د ماخستن لمونځ 2 رکاته نه کوي، اوږد کوم. اخرنی 2 رکاته چې هغه قرأت پکې پټ دی خالی دی هغه چټک کوم. حضرت امیر المؤمنین ورته وایي والله هم دغه خبره ده در سره. وایي دا مې د رسول الله پسې دغه لمونځ کړی دی، والله لا اخرمو، په الله قسم نه پرېږدم ده. دا مې د رسول الله څه زده کړی دی، نه پرېږدم. امیر المؤمنین ته وایي دغه دې نه را زموږ د زمانې خلک غږ نشي کولی. عجیب ښه خلک، الله اکبر. په دې ایمان به ته د الله دیدار کوې و د خدای انصافداره لږ خو ټینګ شه. څونه اشد قسم ورته اخلي، والله لا اخرمو، په الله قسم نه در دې سره نه تېرېږم. امیر المؤمنین ورته وایي ورسره ولاړ شه د دې خلکو سره چې ښه تحقیق وشي. راوایسته وایي مسجد په مسجد په عراق کې وګرځېدي، مسجد په مسجد، خلک هم ورسره دي. ګردو به ویل سعد بن ابي وقاص ډېر مبارک سړی دی، ډېر ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی، ډېر. ګردو یې ستاینه کوله. د بنو عبسو مسجد ته چې راغله څنګه سړی دی، هلته هم خلک وایي ښه سړی دی. یو سړی د اسامه بن قتاده په نامه باندې ولاړ شو، وایي تاسو زما څه پوښتنه وکړه نو سپا حال به درته وایم. وایي هو راته ویې وایي. ابو سعدته د دې سړي کنیت دی، د سعد بن ابي وقاص کنیت ابو اسحاق دی، په بخاري شریف کې ذکر دی. وایي وی وایه سپا حال. وایي په سعد کې 3 خویونه دي، په حضرت سعد بن ابي وقاص کې دا 3 خویونه زموږ نه دي خوښ. کم؟ وایي یو دا چې جهاد ته نه ځي. دا رښتیا ده؟ تاسو ووایاست رښتیا ده؟ عراق چا پاته کوي؟
رسول الله څه ورته ارمی یا سعد فداک ابي و امي. درواغ هم یو څه سړی دی وایي چې څه سره لګېږي، ما دا مخکې مو درته وویله که نه. وایي یو خوی دا پکښې کې دی چې جهاد نه کوي، جهاد ته نه ځي. دویم کم خوی وایي یو دا چې غنیمت سم نه تقسیموي، چې برابر چاته ډېر ورکوي چاته لږ. هغه ملګرو هم پر وخندله، وایي نو چې جهاد نه وي غنیمت ته کومې خوا ونیوسو. سړی په خپلو خبرو هم باید سړی نه پوهېږي. نو چې جهاد نسته غنیمت بیا ستا، وایي غنیمت سم نه تقسیموي، عدالت نه کوي. دریم کم خوی پکښې دی، وایي دریم دا خوی پکښې کې دی چې په فیصلو کې عدالت نه کوي، سمه فیصله نه کوي. قضا چې وکړي د خلکو طرفداري کوي، سمه فیصله نه کوي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ را مخ ته سو وخندل، وای والله په الله قسم د دې دپاره به درې دعاوې کوم، د دې سړي دپاره. یا الله کستا دغه بنده د ریا او د سمعت دپاره د ځان ښوولو دپاره ولاړ سوی یي، درواغجن به یې په دې خپلو خبرو کې په دې درسرو کې، نو اللهم طول عمره وطول فقره. یا الله عمر یې ډېر کې، زیات یې فقیر کې. وعرض الفتن، یا الله په فتنو یې اخته کې. مستجاب الدعوات و د سعد دعا الله رضی نه رضی. دومره ډېر عمر الله پاک ورکوي، په کوپه کې به پر لار کښېنستی، دغه ورځې به پر سترګو راځړېدلې وې، دلته سترګې به په دې کې پټې وې. دونه بوډا سوی و، پر لار باندې به ناست و، دا نجونې چې به پر لارې تېرېدې په دغو بې نوکارې لګولې. عبدالملک وایي، راوي د حدیث دی، وایي زه یو ورځ ورته رالم چې په دې سپینه ږیره څه بلا وهلی. وایي ده راته دا د سعد یو سپین ږیری بوډا یم، د سعد د دعا د وجې په فتنه کې ولیدلی یم، د سعد دعا وهل شرا وهلی یم، نه کېږي. الله دې مې د مسلمانانو د شراونه وساتي. که زما خبر منئ د مسلمانانو زړونه را جلب کوي چې دعاوې درته شروع کړي، د مسلمانانو زړونه مه ځوروئ چې شراوې درته شروع کړي. بعضې خلک بیا پر حق باندې د خلکو د شراو څه بیریږي، پر حق باندې چې هر څونه شراوې خلک درته وکړي الله یې نه قبلوي. که تا حق بیانوي خلکو نسو برداشتولی، باره شراوې کولې نو هم تاوان درته رسېږي. نه 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 نه، بېغمه اوسئ، هر وخت د حق ملګري کوئ. خدای دې دی شراوې په وکړي چې بل یې پرنګ نه وي. زموږ ازار ولې خلک نه وایي چې د خلکو ازار موږ وایي؟ هېڅکله پر حق څوک ازار نه وایي که نه. بس هم حق په ډاګه وایاست، د مظلوم مددګار سي. چې څومره مسلمانان ستړي دي الله دې وسا کړي، چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله دې په استراحت کړي، چې څومره مسلمانان د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور سي. الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور و پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.